السلام علیکم ناظرین، زه مواجد الله، تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې خبر او ژوند به مو ختریږي. د نواز شریف صاحب دپاره د بد خبرونو دا کومه سلسله چې کومه ده دا جاري ده او په دې کې بالکل څه کمی نه کیږي او د ورځ د تېرېدو سره د دې په دې بوره خبرونو کې یا په دې بد خبرونو کې چې کومه ده اضافه کیږي. او هغې کوشش کړی و چې پوره نظام او سیستم یې د ځان سره میلاو کړی، خو د هغې باوجود چې هم د هغې دپاره ډېر بد خبرونه دي. کومه سرکاري عهدهداران چې کوم وو چې هغه د نواز شریف صاحب دپاره دا کوشش کوله چې هغه د الیکشن وګټي، هغه هم نن اخرکار چې نگران وفاقي حکومت چې کومه ده هغه یې هم د هغوی د عهدو نه فارغ کړل او هغوی دا کوشش هم کړی چې کاغذات نامزدګي چې کومه ده دا په پاکستان کې جمع نه کړی شي او د دې د وجې نه هغوی چې پوره سیستم چې کومه ده هغه یې ایکسپوز کو او هغه دنیا ته وښودو چې د پاکستان سیستم چې کومه ده دا څه غواړي. خو د هغې باوجود دا د نواز شریف صاحب ډېر خاص کسان وو، خو هغې د دوی د عهدې نه چې کومه دي هغه اوس درې کړی شو. د دې په حوالې سره زموږ سره ډیټیل دي، دا به ستاسو مخې ته ږدو. بیا د پی ټي آی هغه امیدوارانه د کومو خلاف چې یو چال جوړ شوی دی د هغې په حوالې سره هم زموږ سره ډېر اهم ډیټیل دي چې به ستاسو مخې ته ږدو. او د پی ټي آی هغه امیدواران چې کومو کاغذات یې نامزدګي جمع کړله د هغې په حوالې سره هم څه ډیټیل دي هغه به هم ستاسو مخې ته ږدو. خو د دې خبرې که تاسو چېرته اندازه لګوئ چې د پاکستان تحریک انصاف مقبولیت دا وخت څومره دی، نو تاسو د دې اندازه لګولی شئ چې د پاکستان تحریک انصاف امیدواران چې کومه دي څو کسانو چې کومه دی کاغذات یې نامزدګي جمع کړله، که چېرته تاسو ته د دې اندازه ولګي نو تاسو به حیران شئ چې آخر په دې سخت حالات کې هم د پاکستان تحریک انصاف دومره امیدوارانو کاغذات یې نامزدګي جمع کومه دا په پاکستان کې ډېره ده، خو بیا دونه زیات کسانو کاغذات نامزدګي جمع کول چې کومه دا حیران کن دي په دې وخت کې. کومه صحافیان چې د نواز شریف صاحب سپورټ کولې او هغې په وظیفه باندې به د هغوی ژوند تېرېدو، هغه هم چې کله هغې دا ریزلټ ولید نو هغه هم ډېر زیات حیران شو او هغې هم د عمران خان صاحب سپورټ کولو کوشش شروع کړو. د پی ټي آی د امیدوارانو خلاف چې کومه ده یو بل چال شروع شوی دی، د هغې په حوالې سره درته هم وایم او تایید کننده یا تجویز کننده چې کومه امیدوارانو دپاره دي هغوی لپاره هم ډېر زیات مشکلات دي. او د پاکستان تحریک انصاف په ټیکنیکل طریقې سره دا آوټ کولو کو یو فیصله شو ده، هغه به هم ستاسو مخې ته ږدو چې دا به ټیکنیکلی څنګه د الیکشن نه آوټ کیږي. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علي جناح صاحب چې کومه ده د هغې 140 ورځ چې کومه ده دا مانځولی شو ده او د دې سره سره چې د زمونږ چې کومه مسیحي برادري ده ورونو کومه دي زمونږ مسیحي، نو د هغوی یو تهوار و چې هغې ته کرسمس وایي، هغه نن هم تېر شوی دی، د هغې ته هم ډېره مبارکي. پاکستان چې کومه قائد اعظم محمد علي جناح صاحب چې کومه تصور کړی پاکستان هغه پاکستان نن نه دی او پاکستان د هغې نه هم ډېر زیات بدتره شوی دی. قائد اعظم محمد علي جناح صاحب چې و بذات خود یو وکیل و او یو سیاستدان و، هغوی د رول اف لا دپاره ډېر زیات کوشش کړی و او د دې لپاره هغې خپل ټول عمر ورکړی و. خو نن که موږ ګورو د رول اف لا دپاره چې موږ ګورو وکیلان راوتي دي او که د 4-5 میاشتو نه موږ وګورو نو د پاکستان حالات دې حد ته رسېدلی دی چې وکیلان راوتي دي او هغه په دې کې ډېر بهترین کردار ادا کوي او بالخصوصا عدالت چې کومه ده هغه هم په دې کې کوشش کې چې بهترین کردار په دې کې ادا کړي. پرون چې کومه ده باقر علي نجوي صاحب چې کومه ده هغوی تر پوره قوم د طرف نه سلام هم دی او هغې دا ویلي چې د هفتې اتوار او د ګل په ورځ باندې چې کومه ده لاهور های کورټ به کلاو وي، ځکه چې کومه کسان کاغذات نامزدګي جمع کوي هغې ته مشکلات دي او هغې دا کاغذات نامزدګي نشي جمع کولی، نو د هغې دپاره چې کومه ده لاهور های کورټ چې کوم و دا کلاو و او هر سړی ورتلی شو، هلته خپل شکایت لګولو شو، هغې دا حکم ورکړی چې هر سړي ته دا اجازت دی چې هغه د کاغذات نامزدګي جمع کړي. یو طرف ته خو دا هر څه کېده، خو بل طرف ته که موږ ګورو دا کسان چې کومه دي دا د خپلو حلقو نه تښتې، څوک یو ځای ته ځي څوک بل ځای ته ځي. که موږ شهباز شریف صاحب ته وګورو نو هغې د قصرو نه چې کومه ده کاغذات نامزدګي جمع کړله، نواز شریف صاحب چې کومه ده د مانسیرې نه مریم نواز صاحبه چې کومه ده د شاهپور او د سرګودې نه دا بلاول بټو صاحب چې کومه ده کراچۍ هغه انتخابي میدان چې کومه ده هغه یې پرېښی دی. د لکونو علماو چې کومه سردار دی نماینده مولانا فضلالرحمن صاحب چې کومه دی هغې هم د خپلې حلقې نه تښتېدل دي او هغوی پشین ته تل دي او هغوی به د پشین نه اوس الیکشن کې حصه اخلي. دا ټوټل چې کومه دی خپلو حلقو کې دومره کمزوري شوي دي چې خپلو حلقو کې خپلو کسانو ته مخ چې هم دا هم نشي ښکاره کولی. او بیا د لکونو علما کرام چې کومه مشر و مولانا فضلالرحمن صاحب دا اخر دې حالات ته څنګه ورسېده.
پرویز خټک صاحب چې کوم دا مسلسل په عمران خان صاحب خلاف خبرې کوي، خو د دې سره سره که موږ ګورو که دی چېرته غواړي چې یو سیټ هم وباسي د خیبر پښتونخوا نه، نو دته به دا کول پکار و چې د عمران خان صاحب خلاف خبرې نه کوي. په دې سره سره د هغه په څنګ کې موږ وینو محمود خان صاحب چې دوی د هغې سره ناست وي، خو هغوی چې کومه دی هم هغې ته نه منع کوي. هغوی دا وایي چې زه د عمران خان صاحب خلاف خبرې ځکه نه کول غواړم ځکه چې دا د پښتون روایاتو خلاف ورزي ده. د پی ټی آی ریزرو سیټونه چې څومره د هغې لیسټ یې نه دی جاري کړی او پاکستان تحریک انصاف هغه لیډرشپ هغه کومه خانه چې کوم هغه یې هم خالي پرېښودي وه، او هلته د عمران خان صاحب نوم چې کوم دا نه و لیکلی، نه د ګوهر برسر ګوهر صاحب نوم لیکلی و. اوس وایي پاکستان تحریک انصاف چې کومه دی د دې به سکروټني لیسټ نه هم د دې نوم چې کومه دی ایستلی دی او د ملک کې دننه وایي دا به وایي چې صفا او شفاف الیکشن به وشي یا بغیر جانبدارانه الیکشن وشي، دا به څرنګه ممکنه شي. الیکشن کمیشن د طرف نه یو نوټس راغلی دی او هغې په دې نوټس کې چې څومره سیاسي پارټیان دي د هغې په پریارټي لیست کې چې مخصوص د ښځو کومه د قومي اسمبلی سیټونه دي هغه دوی هلته زوړن کړل دي د نیشنل اسمبلی سره، او په هغې کې چې کومه دي تقریبا 8 پارټۍ دي او په هغه 8 پارټیو کې چې د پاکستان سبز پارټۍ پارلیمنټیرین ده، مسلم لیگ نواز ده، ټي ایل پی ده، جماعت اسلامي ده، استحکام پاکستان پارټي ده پکې، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین ده پکې، نظریات پاکستان ده پکې، مرکزی مسلم لیگ دی پکې. خو د دې لیست نه هم د پاکستان تحریک انصاف نوم چې کومه دی هغه ایستلی دی او د پاکستان تحریک انصاف چې کومه ریزرو سیټونه دي په هغې باندې به اوس یو ډاکه اچولی کېږي. بل طرف ته د پاکستان تحریک انصاف انتخابي نشان چې کومه دی د الیکشن کمیشن د فیصلې خلاف چې کومه دی آخرکار دا فیصله د پاکستان تحریک انصاف په منځ کې وشوله چې هغې چې په دې باندې کومه غور او فکر کړی و چې سبا له به پېښور های کورټ طرف ته دوی رجوع کوي او د تحریک انصاف مرکزي ترجمان چې کومه دی معظم بټ صاحب هغوی ویلي دي هغې د دې خبرې تصدیق کړی دی چې الیکشن کمیشن د طرف نه چې کومه انتخابي نشان واپس اخیستلی شوی دی، سبا به د پېښور په های کورټ کې دې خلاف چې کومه پټیشن دوی تیار کړی دی دا به دوی هلته دایر کوي. معظم بټ صاحب مخکې ویلی دی چې کوشش به دا وي چې دا پټیشن چې کومه دی دا سبا چې کومه دی د سماعت دپاره مقرر شي او د الیکشن فیصله چې کومه دا چې قلدم قرار شي نو دا به ډېره زیاته بهتره وي. هغې مسجد ویلی دي چې په دې پټیشن کې موږ دا موقف اختیار کړی چې الیکشن کمیشن چې کومه دی غیر قانوني فیصله کړې ده او د پی ټی آی د مرکزي ترجمان دا هم ویلی دي چې غیر متعلقه شخص چې کومه دی د هغې په درخواست باندې چې کومه زموږ انتخابي نشان واپس اخیستلی شوی دی او دا غیر قانوني خبره ده. دا خبره هم خیال کې یاد ساتئ چې تیر شوې ورځ چې الیکشن کمیشن اف پاکستان چې پاکستان تحریک انصاف چې کومه ده د هغې په حوالې سره یو پیرس هم چې کومه ده جاري کړی و او په هغې کې هم د پاکستان تحریک انصاف نوم موجود نه و. دویم طرف ته کاغذات نامزدګي خو جمع شو هم دي او د هغې تاریخ هغه نیټه چې کومه ده هغه هم تیره شو ده، خو د هغې کاغذات نامزد کې چې کومه کسانو جمع کړلي د هغو به سکروټني ټیسټ کېږي او د هغې نه بعد چې کومه ده ځینې کسان به ختم شي یعنې هغه به نااهله شي د الیکشن دپاره. د هغې په حوالې سره هم زموږ سره څه ډیټیل دي هغه به ستاسو مخکې ته ږدو، خو د هغې نه مخکې درته دا وایم چې پوره پاکستان نه تر اوسه پورې کومه پارټیانو څونه امیدوارانو کاغذات نامزدګي جمع کړل دي دا درته وایم. په دې کې سرفهرست چې کوم پاکستان تحریک انصاف دی چې هغې 2430 امیدواران دي، د مسلم لیگ نوم چې کوم دی 2031 دي، د پاکستان پیپلز پارټۍ چې کومه دي 1600 او 150 دي، د ټي ایل پی چې کومه دی 1488 دي. کاغذات نامزدګي جان پړتال کې چې کومه دی په هغې کې هم ډېر امکانات دي چې دا مذکوره چې څومره امیدواران دي هغه به آر اوس چې څومره دي هغه به طلب کوي او هغوی به تبدیو پیش کېدل د دوی لازمي وي. د مذکوره څومره امیدواران چې کوم دي که چېرته د دوی وکیلان هلته حاضر شي او آر اوس په دې باندې اعتراض ونه کړي دا کاغذات نامزدګي چې کومه دا به منظور کړی شي. خو مخالفین چې څومره دي هغه دا مفروض امیدواران چې کومه دي کوم امیدواران چې پټ شوي دي بالخصوصا د پاکستان تحریک انصاف هغې دا دستخط چې کومه دی ساین چې کومه دی دا به چیلنج کېږي ځکه چې هغوی به دا وایي چې دا دستخط چې کومه دی دا دوی په خپله باندې نه دی کړی او د هغې دپاره به دوی ته په خپله راتلل او پیش کېدل پکار وي لازمي به وي. د 9 مۍ مفروض اشتهاران چې څومره دي د هغې مخالفین د هغې هم چیلنج کولی شي. هر اوس چې کومه دی هغه په خپله به ذات خود
راغوښتلی هم چې هلته پیش کړی شي. که چېرته دیو پیش نه کړی شو نو د دیو دا کاغذات نامزدګي چې کومه دا مسترد کېدی هم شي. بیا مزید وایي چې د ذاتي طور باندې د راغوښتلو د هر وخت د اتارټي چې کومه دا چیلنج کولی هم نشي. وایي چې اشتهاري څومره مجرمان دي یا مفرور یعنې تښتېدلي چې څومره مجرمان دي که چېرته اروز ته دیو مخامخ نه کړی شو نو او که چېرته یا دیو اروز ته مخامخ شو نو دیو به قانون نافذ کولو والا ادارې چې څومره دي هغه به یې چوت کړي. او وایي چې الیکشن ډېر زیات نږدې دی نو که چېرته دیو ته څوک ریلیف ورکولی شي نو هغه ورته صرف عدالت ورکولی شي. او که چېرته دیو دا کاغذات نامزدګي چې کومه دا ریجیکټ کړه شا نو د دیو سره به یو بل اپشن موجود وي چې هغه اپشن دیو هم استعمالولی شي. نو د نوټیفیکیشن مطابق پېښور های کورټ کې چې کومه دی 15 ججان چې کومه دي هغه به بطور ټریبیونل اعتراضات چې کومه دی هغه به اوري. د لاهور های کورټ چې کومه دی 9 ججان به وي او د اسلام آباد های کورټ نه به 2 ججان وي او د بلوچستان های کورټ نه به هم 2 ججان وي او د سند های کورټ نه به 6 ججان چې کومه ټریبیونل اعتراضات به دیو اوري. بل طرف ته یو نوې حکمنامه هم راغله ده چې عام انتخابات کې حصه اخیستونکي چې څومره امیدواران دي هغه به خپل کلیرنس کوي د چا نه د پولیسو نه د نادرا نه د نیب نه د اف آی نه د بیار نه سټیټ بینک نه پاور ډویژن نه پټرولیم ډویژن نه نېشنل کمیونیکیشن ډویژن نه هاوسنګ ډویژن نه چارو چیف سیکرټري څلور چیف سیکرټریان چې کوم دي د سی ډي نه به دیو سکینینګ به دیو سکینینګ به کېږي د هغې نه بعد چې دا څومره مراحل دي چې دا دیو پاس کړي د هغې نه بعد به دیو د سکروټني نه هم پاس کېدی شي. د دې لپاره یو آنلاین سیستم چې کومه دی هغه هم تیار کړی شوی دی. اوس پاکستان تحریک انصاف چې کومه دی هغې زیات خلک دا سوچ لري چې او د هغې په ذهن کې یو دا تاثر هم دی چې دا اف آی ای نیب او دا پولیس چې کومه دی دې دا اضافه چې کړی شوی دا صرف د پاکستان تحریک انصاف دپاره شوی ده ځکه چې دلته پاکستان تحریک انصاف د امیدواران چې کومه دی دا به ډېر په اسانه سره د دې الیکشن نه بار کړلی شي. د الیکشن د کمیشن د احکامات باندې وفاقي نگران حکومت چې کومه آی جی اسلام آباد او ډیپټي کمشنر دیو نو درې کړي. الیکشن کمیشن چې کومه دی هغوی آی جی اسلام آباد او ډیپټي کمشنر اسلام آباد چې کومه د هغې خلاف د سیاسي جماعتونو د طرف نه چې کومه شکایت د دې دواړو عهدهدارانو خلاف راغلی و د هغې په حکم باندې دی واضح طور باندې دا حکم کړی و چې دا دواړه عهدهداران چې کومه دي چې دا دي د خپل عهدو نه درې کړی شي. هغوی الیکشن د دغې دفعه هغې چې کومه د الیکشن کمیشن چې کومه د سیکرټري ډویژن چې کومه د هغه په 26 دسمبر باندې چې کومه د طرف کړی دی او اسټابلیشمنټ ډویژن د طرف نه چې کومه اعلامیه اوس جاری کړی شوې ده هغې په اعلامیه کې دا لیکلي دي چې آی جي اسلام آباد او ډیپټي کمشنر اسلام آباد چې کومه دوی د خپلو عهدو نه درې کړل. دویم طرف ته چې نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ صاحب چې کومه دی د هغې سیکرټري خرم اغا صاحب چې کومه دی د هغې د طرف نه سیکرټري ډویژن ته یو خط لیکلی شوی دی مراسله لیکلی شوی ده په هغوی کې دا ویل دي چې اسټابلیشمنټ ډویژن چې کومه دی آی جي اسلام آباد او ډیپټي کمشنر چې کومه دی د دوی په ځای دی یو نوی پینل چې کومه دی چې دا دي تجویز کړي. بیا راځو نگران وزیر اعظم احد چیمه د عهدې نه د هټا وهلو دپاره یعنې د عهدې نه درې کولو دپاره یو سمري چې کومه د صدر مملکت ته عارف الوي صاحب ته چې کومه دا لیږلی شوې ده او په دې کې د اسټابلیشمنټ ډویژن چې کومه د هغې د سمرۍ مطابق چې د الیکشن کمیشن چې کومه د احد چیمه د عهدې نه د درې کولو یو فیصله کړې